د یو بادشاه زوم و، ډېر لوی مال ورته دا بادشاه نه پاتې شو. نو دا ماشوم د الله نه به سوال کو د مبارکم او ښځم چې الله موږ له یو ماشوم راکړه، موږ به پې ستا د پیغمبر احادیث زده کوو. او څونه خواري کړې وه د مبارک د پلار، د مبارک عبدالله مور چې وه د مبارک ښځه د بادشاه لور وه، چې واده یې کړه 40 ورځې دا مبارک ورته نه نږدې کېده، خپله ډوډۍ به یې ورته لېږله. ورته سوال جواب لېږلو چې د پلار د کور ډوډۍ به دې نه خوري، زه به در لېږم دا به خورې. 40 ورځې پس ورسره میلاو شو، ښځه خفه وه، وی سړی چې د نوم خوښ نه ولې دې واده کول؟ 40 ورځې زما د واده شو، ته نن ماله رالې؟ وی ما ته پته ده، وی ستا پلار نیک سړی دی خو بیا هم بادشاه دی، امیر دی، هسې نه تاسو حرام خوراک خوړلي. نو ما 40 ورځې دیاړي مزدوري وکړه، په تا مې حلال رزق وخوړو چې ستا د وجود نه ستا د پلار د کور هغه وینه ختمه شي او پاکه وینه در کې پیدا شي. نیت مې دا دی چې ما تا سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله موږ له یو بچی راکړي چې ستا وینم پاکوي، زما وینم پاکوي. نو داسې بچی به الله راکړي چې به هم پاکي. نو نیت مې کړی چې په هغه بچي به زه د حضور پاک د حدیثو خدمت کوم. د هغې وینې نه دا ماشوم پیدا دی عبدالله. نو لوپر شون چې پیسه ډېرې نو هلک لوپري، لوپر په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډ وړو پسې سر دی. پلار هم ورته نصیحت کوي، مور هم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دې له نه وې غوښتې، ته خو موږ بل څه له غوښتې وې. نو یو باغ کې یو ځل ناستو، اوده شو. چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده، کله یو خوا ټوپ وي کله بل خوا ټوپ وي. نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل: الم یأن للذین آمنوا، الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله. تاسې دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. د مسلمان د پاره هغه وخت نه دی راغلی چې د په زړه کې عاجزي پیدا شي، یره پیدا شي او د الله یاد کی. اوس پوری مسلمان د الله د یاد نه په غفلت کې پروت دی، زړه کې اډو یره رانله چې الله یاد کی. چې دې راویښ شو، هو دا خو ما ته دې مرغو واورول، بس پلار نه پیسې واغېستې، بابا تجارت لزم. پلار خوشحاله چې زه تجارت هم ښه دی، د لوپرونه خو بچ شي که نه. لا 10,000 روپۍ، 40,000، 50,000 روپۍ پلار نه اخلي. ډېره موده پس راغی، لوی بارونه یې ډک کړي دي په څاروو باندې وراغی. پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي، کپړه دا که څه شی دی څه شی دی څه شی دی. چې راغی بابا تجارت مې وکړ، ډېر کامیاب شو. څه دې راوړل؟ بابا دا څارو باندې ګوره، دا مې راوړي، تجارت مې وکړ. تجارت یې سو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث و هغه پسې به تا بیتې لیکه، چې چا سره د حضور پاک حدیث ته هغه لیکه. دا بارونه دا څه شی دی بچې؟ وی دا ټول زما تجارت دی، دا زما د تجارت سرمایه ده بچې. دیسه تجارت کپړه کې دې کړی دی، څه کې دې کړی دی؟ وی د حضور پاک د حدیثو کتابونه دي. مبارک شه بچې، مونږ خو دقې له غوښتې. هله بچې سونه یو 60,000 درهم نور والا، شابه که تجارت کې دې لږ کمي وي غم پوره کا. یو ځای کې د یو ملګري قلم ورسره پاتې شوی و، یو میاش پس میاش مزل یې وکړه چې راغی یو ځای کې بسته کولاو کړه چې ویې کتل قلم په سره پاتې و. یو میاش مزل یې د هغه قلم دپاره واپس وکړه، هغه ملګري ته یې ورسوه. دومره د احادیثو لوی استاد دی، بیمار دی چې کم وخت کې مري، شاګردان ورته تاودي. شاګردانو ته یې راشه زما د لاسو خپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې سمدی، په قالین نه، په بستر نه، په دری نه، په صادر نه، ما لاسو خپونه اوچت کې د کوزېدو نه یمه. دې خاورو باندې ماست دی، کټ خوا کې په دې خاورو مې کېنوې. شاګردانو وی زه خو ممکن د وجود به ګرم شوي خاوره لږه یخی نو څه چل به یې نو هغې زر لاسو خپونه ونیوه او په خاوره د پاسه کېنه. چې په خاوره یې کېنه او قبلې ته یې مخ کړې نو دا خپله ګیرې ونیول. ای پروردګاره، عبدالله سره ایسم نشته، پروردګاره دغه سپین ډکي دي ورسره الله.
اے پروردگار الله ته په سلګو سلګو په جړا شو چغې وي پروردگار ته چې پروردگاره عبدالله ابن مبارک دغه سپین ډکي دي ګوره هېڅ نشته شاګردان ولته چغې جوړې کړي اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دې وخت کې دومره یېرېږي خو خپله ږیره الله ته مخامخ نیولې ده اسم نشته بې د دې سپینو ډکو نه جاري فریاد کې الله ته چغې وایي روړې وباسي شاګردان هلته چغې وایي چې بابا د ده دا حل دی دې دومره دې وخت کې په یاره کې دی چې خپله ږیره یې نیولې ده الله ته او سپینه ډکې الله ته مخامخ کوي او هېڅ هم نشته موږ پکې خو